السلام علیکم. داسې چلو چې یو باچا و نو د هغه اووه ښځې وي نو د شپږو ښځو اولاد نه و د یوې ښځې یو زوی و نو هغه نازولی و بس ده به لویه و د باچا یو زوی و چې دی داسې لوی شو نو زلمی شو ده پلار ته وی باباجي زما ښکار تړه کېږي زه ښکار له ځمه پلار والا وزیر او پوج والا ورکو وزیر ته وی چې دا زما دا زوی دی نازولی او بس چې دی ښکار وکړي چکر ولګي د سارا نو بس ماښام یې بیا راوله دی چې ښکار له ووته نو دی پاسونو سوارو اوسي او سارانۍ ګډې دی ځغلولې دی کې یو اس راښکاره شو بادشاهي اس و خوشې او ښه ښکلې زینو پې ښه ښکلې دغه د بادشاهۍ اس و ښکلی د پوج ته حکم وکړي دا اس مال راونیسئ دی باندې زه سورلي کوم دا خو چا شاهانه اس دی او دی له چا نه راخلاص شوی دی پوج ته چاپېره شو هغه اس ده ونیو چې دی ونیو نو دا شهزاده پې سور شو چې سور شو داسې منډه یې ورکړه نو څه منځ یې وځغلو نو بیا یې راواپس کړو بیا خپل پوج له راورسو بیا یې داسې په مخه کو چې په مخه کو دی له پوج نه لږ لرې شو نو دا سوچت شو دی یې پاوا کو چې دی یې پاوا کو نو داس نه و دا دیو و د دې دیو نوم دیو سپید و دی دیو سپید وتښته او په دې هلک باندې دی مین و پرې شهزاده چې وی تښته نو دی په یو کمره کې بلا باغ و په باغ کې کمرې وي دی په کمره کې سمله و دته وي ته دلته سمله زه راځمه زه بره دې چت ته خېږم چې دی بره چت ته وخوته نو زه ځان خپل شکل جوړ کړو دی اوده شه را دیو چې اوده شه نو دا شهزاده پاسېد یاره زه د اس راوتښتولم بیا انسان شو بیا زما نه لړ چې زه راځمه راشي چې چته لړ دی چت ته وخوته نو دی د دیو په شکل اوده و چې ده ورته وکتل نو دی بس چادله شو ورغځي شو دی پاپاڼو را باندې راورغښتو پاپاڼو چې داسې راورغښتو دی په درس پوه شو را دیو نو ده زر د ځان انسان جوړ کو او دله تلي تندي ومږلو ده ته دی په اوښ کې چې راغی نو ده ته یې وي چې زه داس له تېوې ما ته خفه کېږه ما زه د ځان هر شی جوړولی شوم زه په تا مین یم او ته ما راوتښتولي او چې کله ستا خپل ملک ته زړه کېږي نو زه به بیا یې ممو بس زما معشوقی او ما سره به یې او چې کله تنګېږي نو زه به تا بیا یم خپل ملک ته د یو ساعت دپاره د یو ورځې دپاره د یو ګنټې دپاره ته یېرېږه ما نو بس د بیا ځان انسان جوړ کړو د انسان په شکل یې ده سره خبرې وکړې دی بس دلته به ده سره و چې ده سره و نو داسې وخت تېرېده د دې دیو ضرور واده جوړ شو په یو ملک کې چې هغې ته به یې کویکاپ وی نو دې دیو ورته ووایي چې زه ضرور واده له ځم او زه به 8 ورځې نیمه او دله یې د باغونو کونجانې ورکړې راتو باغ و نو ده ته یې وي چې د دې 7 باغو سیل کوه او د 8م باغ ور به نه لرکئ د ده سیل به نه کوئ او پیریانو او دیوانو ته وی چې دې که خپئ نو زه به بیا چې راشم نو زه به تاسو سره بیا ګورم او د ده ډېر خدمت کوی دا زما معشوقه ده دې ښکلې ساتئ دیو ته لړ او دله یې کونجانې راتو باغو ورکړې چې راتو باغو یې ورکړې نو ده به هغه 7 باغه لېر کولو دا دیو ایثار شو 10-12 ورځې د ایثار و د دې زړه کې وي چې تا له کونجانې راټول باغونو درکړي دي چې دې باغ کې څه چل دی چې تا ته یې وي چې ور مه لر کوه راشه د دې باغ ور لر کړه چې دې کې څه دي نو ده یا په 4مه یا په 5مه ورځ باندې د هغه باغ ور چې لرې کړه نو په هغې ښې ښاپېری ناست وي په یو بلی باندې دی په بوټو کې ټوخ شو چې زه را ښاپېری ولیدي نو دی ټوخ شو هغه ښاپېری په هغه باغ کې یو تلاو و هغې خویندو ورته وي چې دې تلاو کې لام و یوې ورته وي چې دیو سپید دمزات راوستلی دمزات ډېر چالبازي
هسې نه چې څه خیفت راته پېښ کي نه لامبو. هغه پیرو نور ورته وي دیو سپید د دې باغ کونجانې هغه له ورکوي دمزات له هغه په تا شک دی د دې باغ کونجانې نه ورکوي د هغې ښاپیری نوم حسن بانو و. په حسن بانو باندې هم دا دیو مینو خو نیوې یې نه شوله د دیدن دپاره یې والا یو باغ جوړ کړی او په باغ کې به دي سیل له راتلې د ورځې به یو پیره دي راتلې هغه سیل لا باغ ته ده چې ور لرې کړ نو هغه باغ ته هغوی راغلي وي او دا خبرې کولې نو دی ټوک شو. خیر حسن بانو ورته وي نه لامبو پرې تلاو کې په باغ کې تلاو وروبو. دې خویندو ورته وي چې دیو سپید دغه له کونجانې نه ورکوي دم ذات له زر به ولامبو بس ګرمي ده اوړی موسم دی بس ځو به بیا په هوا شو ځو به. دی چې کله رپورو جامې ویستې او دی تلاو ته ودانګل نو دی غلې غلې لړو په هغه جامو باندې را شهزاده کېناستو جامې یې راغونډې کړې هغوی په جامو کېناست. د ده پکې مو حسن بانو خوښه شوه هغه کشره خور یې خوښه شوه د دې بارامي ګور شهزاده. ده ورته ووایي چې ټولې جامې واخلې او زه خو دې یوې جینۍ له زه جامې نه ورکوم. هغوی ورته وایي مونږ کې یوه ایساره کړه دې له جامې ورکړه دا زموږ کور کشره خور ده او مونږ ته به پلار کارېږي چې هم پرېښوده. ده ورته وایي ټولې به دغسې ناستې یې یوې له جامې نه ورکوم که دې نو بس دا هغه نورو له جامې ورکړې او دا یې ایساره کړه دې له د دمزاتو جامې خپلې راوړې او هغه یې ورته واغوستلې پورې جامې ته صندوق کې بند کړې او خپل محل ته یې راوسته. نو دې حسن بانو ورته وایي دیو سپید په ما مین دی دا دیو سپید چې دی نو دا باغ یې ماله جوړ کړی دی وی که خبر شه دیو سپید د دې خواله تا به مړ کي ما به ټول عمر کې کېده ما به ټول عمر کېده کي هغه ما نیوې نه شي ته تا ونیومه نو که خبر شه دیو سپید د دې خواله تا به مړ کي ما به ټول عمر کې کېده. زه ورته وایي تا نه شي مړه کولی زه به تا پټه ساتمه. نو دی ورته وایي چې داسې چل دی چې هغه په تا هم مین دی او په ما هم مین دی دی چې راځي نو ته ځان خفه که. نو دی به تا ته وایي چې ولې خفه یې نو ته به ورته وایې چې ما ته د سلیمان علیه السلام په تخت قسم وخوره چې زه به تا ته څه نه وایم نو زه به تا ته حال ووایم. چې د سلیمان علیه السلام په تخت دا دیوان قسم وخوري نو د دې قسم د پاسه دی بیا څه کولی نه شي نو ته ورته به دا قسم ورکوې چې زه به راته حال ووایم نو بیا به ورته زما حال ووایې او ما به ورته وښیې که دا قسم دې نه ورکړی نو بس تا به مړ کړي او ما به بس ښځه کړي او دا به ورته وایي چې ما له حسن بانو راکړه. نو دی به راته وایي چې زه ځان لی ونیسه نو ته به ورته بیا ما ښکاره کړې پس د هغې نه. دا دیو چې راغی نو دی خفه و د ده پیریانو دیوانو ډېر قدر کړی خو دی خفه و. دیو سپید ورته وایي چې شهزاده ته ولې خفه یې څه ستا خرچ کې خیر هغه کې تغام مغام کې ستا قدر نه دی شوی که څه کوي. ده ورته وایي زه به راته خفګان حل ووایم خو ته ما ته د سلیمان علیه السلام په تخت قسم وخوره چې زه به تا ته څه نه وایم. نو ده ورته وایي زما د سلیمان علیه السلام په تخت قسم وي ته خو زما معشوقه یې او زه خو به تا ته څه وایم ما ته حل ووایه. نو ده ورته وایي زه ستا نه حسن بانو غواړم حسن بانو ماله راکړه. نو وی دیو سپید د ډېره کاره تاو راتاو لکه خامار شه خو قسم یې خوړلی و ده ته نو ده سره یې څه کولی نه شو هغوی به د دې قسم د پاسه هغه دیوان څه نه شو کولی. ده ورته وایي چې به زه تاله درکړم خو هغه زه نه شم نیوی نو ته به یې څه ونیسي. ده ورته وایي ما نیولې ده خو ته یې ماله راکړه. دی ورته وایي زه تاله مې درکړې ده بس ستا ښځه به یې کړي ونیوله او ته هم زما معشوقه یې او هغوی به هم دن کوم او ښځه به ستا یي. نو ده وله رابار کړه وي دا ما ځان له نیولې ده. نو بس ده ته یې وایي بس ما درته قسم خوړلی ستا بیبي راځه بس ستا سره دواړو ملاقات کوم او بس ستا ښځه را ده له یې ورکړه ده. دی ورسره دا کیسه خو دلته پاتې شوه چې دی کله د عصر اوچت کړی دی و راتښتوی نو چې دا وزیر لړو نو د ده پلار د خفګان نه مړ شو چې زما شهزاده څه شو او دی وزیر ورته وایي چې بس پاس سور شو بس په هوا شو اسو تختو. دی وزیر باچایي واغسته باچا خو مړ شو د بارامي ګور شهزاده پلارو دی وزیر باچایي واغسته نو هغه شپږ ښځې هم د باچا واغستې د بارامي ګور شهزاده د ده بارامي ګور شهزاده رښا شپږ ښځې وې هغه یې واغستې او
پلار د مړ شو دله پلار ښځې کړي وي وو دې بارامي ګور شهزاده له نو هغه شپږو ښځو وزیر واغسته او د اوومې ښځې وزیر نه اغسته هغې ورته ویې زما خاوند د جمدو په لار تللی دی هغه خو مړ نه دی هغه خو اس تختو لري زه تا نه کومه نو هغه یې کال تا اچولې وه پخوا به کال جیل چې و نو دا ورکویانو نو د هغې په کوی کې زوی شوی و د بارامي ګور شهزاده او ده خو به د یو کچ خرچه ولېږله او هغې کسان بیا دوه وو غټ شوي وو هغه لکه هغه به ورځ ډوډۍ خوړله نو د دې مور په هغه دغه به دواړو کار کو ا دې مور به وی فریاد به کوي خدای راولي زما بارامي ګور بیا چې ودان شي پې زما رخوارې کور بیا خدای راولي هغه غونچه د ګلو چې مدام به پې چې غارو د بلبلو خدای راولي زما زوړ شوی یار بیا ما غریبې ته ښکاره کړي په رخسار بیا نو دا فریاد به هغه کو هغې کو خرچه به یو کس ورتله وزیر به لېږله او هغې دوو پرېزه کې هم کار نه کېده نو تنګه شوي وو هغې به دا فریاد الله ته کو نو ده خوب ولیدو دې بارامي ګور شهزاده داسې خوب ولیدو چې بادشاهي دی وزیر اغستې راو ښځې دې هم شپږ وزیر اغستې دي او اومه ښځه چې دی را په کال کې را په جیل کې را وزیر یې نه اغسته نو هغه جیل کې را او هغې زوی شوی دی په جیل کې چې ده داسې خوب ولیدو نو ده سار خفه و دې سپید چې سار شي ورته ویې ولې خفه یې وی بس خوب مې لیدلی ما خپل ملک ته ورسوه وی چې کوم ځای نه دې راوچت کړی ملته مې ورغه کا نو بس آسونده کو دا شهزادګۍ را حسن بانو او شهزاده دیو په ځان سور کړو چې کوم ځای نه یې راوچت کړي حقه ځای کې کوز کړو دی خو باچایي ځای ته نه راځي وزیر باچا دی د دشمن دی بار خار دی یو سوداګر کور و دی هغه سوداګر کره لړه ده ورته ویې ما سره بیبي را مسافرې وه هماله کور راکاو زه ستاسو ملک ته رالمه نو هغه ورته ویې بس ما کره بلا کمرې دي نو یو کمره کې ته یا راځه چې مسافرې سوداګر دی نه پېژن چې دا شهزاده دی ډېر وخت پکې تېر شوی دی به بس هغه سوداګر کره دیره و هغه وزیر دا کمال کړو چې چا به نوی واده وکړو نو لومبۍ شپه به یې را وزیر سره کوله بې انصافه باچایي کوله نو د دې وزیر یو خدمتګاره وه چې په دغه ورځ د سوداګر کراسې راله نو د دې بارامي ګور شهزاده را ښځه یې ولیده دې ښکار لتلی و چې را ښځه یې ولیده نو لړه دا وزیر باچا ته یې وی چې پلانکي سوداګر کره مې یو جینۍ ولیدله خو خاپیرو نسل دی ډېره ښایسته را هغه شپې له ځان له راوله د نوکران راولېږل وي سوداګر ته وایي چې ما له جینۍ مېلمانه راولېږه هغه ورته وایي دا خو پردی امانت دی دا خو خاوند ښکار لتلی دی مسافر دی زه پردی امانت نشم ورکولی باچا له باچا پوچ چې واپس لړ باچا ورته وایي سوداګر راولی او را جینۍ راولی دواړه پانسي کومه سوداګر پانسي کومه دی جینۍ ورته وایي چې سوداګر کاکا چې ستا په سر ما پانسي کوي نو زه یې پوچ سر ځمه خو زما پر یې صندوق کې جامې دي او اجرنده ورته زما خاوند والي را زما هغه کونجي خاوند سره را او زه خو چې باچا کره ځم نو پکار دي چې پاکې جامې دغه کړمه او پاکو جامو کې لړی شم او ته ورسره مه ځه زه ورسره ځم ته زما په سر ځان مه پانسي کوه بس هغه کونجي اجرنده چې و نو هغه یې پوج ماته کړه چې ماته یې کړه نو صندوق ور وي مه لرکوئ زه به ستانه کې جامې بدلې کړم چې دې ستانه کې جامې بدلې کړي د پور هغه نو را په هوا شوه په بلی کېناسته سوداګر ته یې بارامي ګور شهزاده چې راشي نو ورته وایه که حسن بانو دې یادېږي نو پرستان ښار ته ورپسې ځه او پرستان ښار ته دنه لړه دا خو لړله عزتی له ځان ور نه کو په هوا شوه لړه خپل ملک ته او پوچ خبر شه پوچ وزیر پسې لړوي دا خو بارامي ګور شهزاده ښځه وه بارامي ګور شهزاده خو راغلی دی او شا به هغې وایي پوج ورپسې تیار شی دی ځنګل کې یې مړ کړئ چې ته ښکار به کوي مړې کړئ زه پسې پوج خلاص شي او دې سوداګر وایي و خو دا خو بارامي ګور شهزاده ښځه وه بارامي ګور شهزاده راشه دا پوج یې مړ کوي مړ نه کي ورشه ورپسې ځنګل ته نو دی پاس پسور شو دی مخکې ورسېد ورپسې دا سوداګر
سوداګر ورته وایي تخته زه هم نشم بچ کولی او باچا خبر شو ښځه درنه لړه پرستان ښار ته او دغسې کیسه وه دی پرغزي شو ده والا تلي تندي ومږل وي شابه تخته زه نشم خلاصولی پوج دی وي بابا سم که لاره کښېنه سوداګر ته وي ده سره د سپید ویښته و هغه والا ویښته ورکړی چې سخته در باندې راځي دې ته به تیلې وایه مونږ دیوان به ټول ستا مخکې حاضر وو چې ده ته پوج نږدې کېده نو ده له دیوان نه ورسېدلي وو چې دا ویښته ته تیلې وه دیوان رالل نو د سپید ورته وایي څه خدمت دی بس دا پوج مې وجني بس دی لر کوی پوج ټول ختم کو لرې کو خپلې ښځې مړې کړې شپږو وزیر یې مړ کو خپله باچایي واغسته او هغه ښځه یې راویسته هغه زوی یې ږیره برید باندې راغلی و زلمی شوی و هغه زوی یې په خپل تخت کښېنه او دیوان یې رخصت کړه هغه یې باچا کړه خپلې ښځې سره یې له 7 ورځې تېرې کړې خپل ملک کې بیا تیلې د سپید ته وایي راشه ما اوچت کا چې اوس د ښځې غور وکړمه چې کوم خوا تښتېدلی دی چې دیو سپید بیا بوت او زوی یې باچا کو خپله باچایي واغسته چې دیو سپید دی دغه که ورسو نو دیو سپید ته وایي چې پرستان ښار راته وښایي هغه ورته وایي بارامي ګور شهزاده پرستان ښار نوم خو ما ستا را خولې واورېد ما خو نوم نه دی اورېدلی د پرستان ښار زما یو ورور دی زه به هغه له ولېږم هغه باچا دی د دیوانو کېدي شي که هغه ته پته وي د هغه اپرا نوم دی اپرا دیو چې دی اپرا له ولېږه نو اپرا ورته وایي چې زما ضرور معشوقی نو زما هم معشوقی خو زه به ډنډوره وکړم ما ته خو پرستان ښار نوم ما ستا را خولې واورېد ما ته خو پته نشته پوج نه یې تپوس وکړو هغوی وایي موږ ته پته نشته د پرستان ښار ده ورته وایي زه تا ورور مې دی بل کنډک دی نوم یې دی زه تا هغه له لېږم زموږ مشر دی که هغه ته چې ته پته وي نو دی هغه له ولېږو هغه ورته وایي چې ما تر پرستان ښار پته نشته کنډک ورته وایي زه به د توربان ورور له ولېږم نو کېدي شي چې هغه ته پته وي داسې پوش په پوش دي ورونه دا دیوان ټول د دیوانو باچانو نو دی چې د کنډک دی لېږه نو ده وله رانجه ورکړو چې دا رانجه په سترګو پورې کړي نو د جادو په دې ملک یو کند لره چې په هغه کند یې باندې ته روان شي او دا سترګې تورې کړي په دې رانجو نو ته به د هغې نه وځي نو ده وله رانجه ورکړو دې توربان دی وله چې ولېږه نو هغه فوج راغونډ کړو هغه ورته ویل چې زما ضرور معشوقی نو زما هم معشوقی خو پرستان ښار ما ته نه دی معلوم زما یو مشر ورور دی هغه نوم کنډک حق دی نوم یې دی هغه له به یې ولېږه ما زموږ د ټولو مشر دی که هغه ته څه معلومات وي د پرستان ښار هغه به یې ورته وښایي نو دې توربان دی ده له ټوپۍ ورکړه چې دا ټوپۍ دې په سر نو تا به څوک ویني تا به څوک نه ویني او ته به یې ویني دا سلیماني ټوپۍ ده نو دې توربان وله ټوپۍ ورکړه چې دا کنډک حق دی له ولېږه او را مشر ورور دی نو هغه دیوان ناغونډ کړلو پرستان ښار خو ما ته نه دی معلوم زما ضرور معشوقی زما هم معشوقی تا ته به زه پرستان ښار ښیم خو چې پوج ته که مې معلومي ماسخوتن یې پوج راغونډ کړو هغه مشر ورور یې هغې ورته وایي پرستان ښار موږ ته نه دی معلوم باچا قربان شم دا دیوان ماښام ده راغونډ کړي وو باچا دیو هغې ورته وایي موږ ته پرستان ښار نه دی معلوم چې کور ته لړ یو پوجي و یو دیو و چې هغه کور ته لړ نو بوډا پلار یې کور کې و پلار ورته وایي بچې تاسو مازدیګر کې دیو باچا غوښتي وی څه لی غوښتي وی با یو هلک دی هغه د پرستان ښار تپوس کوي د باچا خاص سړی دی او پرستان ښار چاته نه معلوم نو موږ ورته وایي چې موږ ته نه دی معلوم موږ یې دې له غونډ کړو وی بچې پرستان ښار ما ته معلوم دی ما پکې کوڅه په کوڅه خیر غوښتلی او باچا ته به زه پرستان ښار وښیم خو زه دا مېلمه وړی نه شم پرستان ښار ته ځکه چې زه ضعیف یم ما سره به تکړه دیو کوي نو زه به ورته پرستان ښار ښیم نو باچا وی راولی یا پلار دې راوله هلکه چې ده ته مېلمه ته پرستان ښار وښي نو بس ده سره یې ځوان دیو که دی په ځوان دیو سور کو دا شهزاده دا بوډا ورسره راسي داسې د دې غره سر ته لکه د دې غره چا ته ګلیاړه ده که نه نو دغه پرستان ښار ور دې غاړې دی ورلل دا دیو ورته وایي چې زه اوس ما ته اجازت نشته اوس به د دې غره نه اخوا زه نشم تللی تا سره دغه پرستان ښار دی ورځه ورته
هر دې لاندې جادو کنده را په هغې کنده به ستا لاري چې دی په کنده ورشغې ته مزل کوه نو بیا به په زوړ ځای له راته نو دا رانجه را یاد شو چې رانجې پورې کړه دغه کراس کړه کنده یې کراس کړه چې دې پرستان ښار ته ورنږدې شي نو دا ټوپۍ په سر کړه طالبان دې وله ورکړې وه دې چا نه لیده نو د هغې مور ور حسن بانو مور ور نلکې ته ناسته وه اوبه یې ډکولې کور ته یې اوبه وړي ده وی ګنې دا حسن بانو نو دی ورپسې روان شو چې دی روان شو هغې کره دی لړ نو هغې کې دې کې یو خدمتګار راله هغې ورته وی حسن بانو وی چې مې کار ته اچولي وم هم راله ډوډۍ به یې وخته راوړي او اوږې شوې روي شابه ډوډۍ په نو دی پوه شو چې اوهو حسن بانو خو دا نه را حسن بانو خو جیل کې را کار ته پلاره اچولې ده نو دې خدمتګار چې ډوډۍ وړله نو دی ورپسې ورننوتو چې هغه کار ته دا کوزه شوه نو دی ورپسې هم ورکوز شو زه را بیبي خپله ولیده خو ځان یې ورته نښه و نو هغې سره یې ډوډۍ هم وخوړله بس ده به هغې سره ډوډۍ خوړله او هغې سره به په اتاقخانه کې و نو د دې به په ډوډۍ کار نه کېده ځکه چې دوی به دوه کسان وه ډوډۍ به د یو کس وه نو دې یو ورځ وینځي ته وی ما له ډېره ډوډۍ رالېږوي زما په ډوډۍ کار نه کېږي خو دا شکي وه چې ما سره څوک تالي کې ډوډۍ خوري نو ده دې وی چې ما ته خدای په دغه حال ووایه ته خو ما سره څوکي او ما سره ډوډۍ خوري را خلک به وایي چې دا خېټوره شوه باچا لور دا دومره ډوډۍ خوري ده ورته ټوپۍ لرې کړله سره ځان یې ورته وخو نو دې خو وپېژند چې دا زما خاوند دی دې ورته وایي څنګه راغلی وي بس دغسې راغلی یم دغسې چلونه دوره وخت کې راورسېدم ټول حال یې ورته ووایي وی ټوپۍ په سر کېروي خدمتګاره پورې ډوډۍ راوړي چې هر یو نه ویني خدمتګار یې ته وي چې ډوډۍ راوړه نو خدمتګار یې ته وي زما پلار ته وایه چې حسن بانو جیل ته غواړي جیل ته راشه ستا باچایي ده چې راغل څنګه راغلی دی ستا د باچایت کې ماله اوري نو چې باید دی ووایي نو غل کم دی خدمتګار یې ته یې نه ویني وي دلته شته خو ته یې نه ویني وي ته زما پلار ته دا سوال جواب وکړه نو پلار یې چې یاره دا څنګه غل دی چې جیل ته هغې لتلی دی نو چې پلار یې لړ نو پلار یې خو څه نه لیدل نو ده ته یې وی ټوپۍ لر کره سره چې ده ټوپۍ لرې کړه نو بس شهزاده و پلار ته یې وی دا زما خاوند دی دی ما پسې راغلی دی تا وی چې دمزاد ته ولې کړی دی نو دا دمزاد دی دی ما پسې دې ملک ته راغلی دی دا په ما شک دی که نه ځکه راغلی دی دا د نورو دمزادو په شان نه دی بس دا پلار راویستله جیل نه او دی یې ساته چې ساته یې دې کې په دې جینۍ باندې بل دیو راوچت شو او دا خاوند یې خو رسېدلی دی باچا ته وی چې ستا ښه لور دمزاد کړو او هغه دمزاد نه راتښتېدلې د هغه لور به ماله راکوي او که لور نه راکوي نو جنګ ته ځان تیار کړه نو دیو حسن بانو پلار چې و نو هغه دیو ته جنګ ته نه و تیار ځکه چې د دیو پرې خاپیرو زوروري نو دې بارامي ګور شهزاده ورته وی چې ورته وایه چې جنګ به راسره کومه په جنګ به رانه ښځه ګټي نو هغه ورته وی چې دا خو دې خاوند ناغلی دی هغه سره به ته جنګ کوې په جنګ به دا دغه کوې هغه خو دمزاد دی خو راغلی دی بس د دیوانو ته تیلې و جنګ هغه پوج راغی د دیو چاپېره هغه باچا نه دغه شو او دی چې و نو د دیوانو ته تیلې و دیوان راللو هغه جنګ ولا هغه دیوان وګاټه دیوی ملک هغه بل باچا دیو چې او بس دی ولا خلاصه کړه او بس دی بوتلله خپل ملک ته خپلې باچایۍ ته لړو او بیا به کله کله دیو سپید ورپسې ته راوسته به نو دا کیسه وه یاره بس ختمه شوه